بلخاب کې د جګړې احتمال طالب ځواکونه سرپل ته تللي دي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. بلخاب کې د جګړې احتمال طالب ځواکونه سرپل ته تللي دي. باختر دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې د دې طالبانو سرپرست حکومت وسلوال ځواکونه لوی درستیز فتح الدین فطرت د یو لوړ پوړي پوځي پلاوي سره سرپل ولایت ته تللی دی. په ورته وخت کې د طالبانو له حکومت جلا شوی قماندان مولوي مهدي BBC ته ویلي چې په بلخاب کې دوی میشت دی او وضعیت ښه نه دی او هر ساعت د نښتې امکان شته. باختر دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې د طالبانو وسلوال ځواکونو لوی درستیز فتح الدین فطرت د یو لوړ پوړي پوځي پلاوي په مشهوره سرپل ولایت ته تللی دی چې د نوموړي سره د هرات د الفاروق قل اردو او د شمال الفتح قل اردو قماندانان ملګري دي. د باختر اژانس د خبر له مخې ښاغلی فطرت ویلي چې د سرپل ته د سفر موخه په دغه ولایت کې د امنیتي مسایلو کتنه او د طالبانو قطاع څېړنه ده. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.